الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. شمس شینوار ما د ادبي رنگونو یو نوی مرکه سره دا وخت موجود ما په کراچۍ ښار کې او په کراچۍ ښار کې مشته یو بل ډیر ښایسته شاعر چې د شاعرۍ هڅې کوي، فضل واحد کرم ډیروال صاحب را سره ناست دی. د هغوی نه به د هغوی د ژوند پیژندګلو پوښتو، د هغوی حالات او د شاعرۍ هڅو په باره کې به ورسره خبرې کوو، د هغوی کلامونه به اورو. راځو فضل واحد صاحب طرف ته چې د هغوی د ژوند مختصره پیژندګلو وکړو. مشره سلامونه مې ومنئ، خپله پیژندګلو را سره شریکه کړئ. وعلیکم السلام. ستاسو ډېره زیاته مننه شمس صاحب. زه د سوات اوسېدونکی یم او څه د 13 کالو نه تقریبا په کراچۍ کې دغه خواري مزدوري کوو، څنګه چې ټول پښتانه لګیا دي، موږ هم دغه شان. مشره شاعرۍ طرف ته څومره ټیم شوی چې رجحان راغلی، څومره ټیم نه شاعري کوئ؟ جی ډېره مننه. زه تقریبا د سکول د وخت نه چې زه په 4 جماعت کې وم، د هغه وخت نه زه د شاعرۍ سره مې شوق دی، بس دغه لګیا یو څه ټکه پکه کوم. که شاعرۍ ته وګورو او ستاسو هغه ته وګورو، شخصیت ته وګورو، داسې فرق پکې ښکاري. څنګه شاعري کوئ؟ شاعري طرف ته څنګه مایله شوئ؟ زړه درته څه وایي چې شاعرۍ طرف ته راغلی؟ نو د هغه یو مشر خبره چې پښتانه ټول لکه د ځایه شاعران دي، خو د چا بهر ته راشي او د چا نه. نو زمام تقریبا د ډېرو وړوکوالي نه دغه راغلی چې زه شعر لیکلی شم او لیکم، خو صرف د بده مرغه ما د خپل کار سره، د خپل د دې هنر سره چې دی نو مینه نه ده کړې، بس یو ځان مې ته خلاص کړلی. ډېره زیاته مننه فضل واحد صاحب. شاعر اکثر د خپل تخلص د خامخا ځان سره دغه تاسو د غنوم سره کرم ډیروال راځي، د دې باره کې ملک حسین خلاص کړي. جی ډېره مننه. زما اصل کې اولنی تخلص نادانو، خو چې چونکې د عربۍ استاد صاحب ما ته ووایي چې دا تخلص بدل کا او دا ښه نه دی، د دې معنی ډېره غلطه ده. نو بیا ما پام کوو چې یاره د که زه بل تخلص کېدم د مختلفو خلکو کېدی شي، نو راشه د دې کلي دا تخلص ټولو نه ښه دی. نو په دې وجه باندې ما د ځان سره فضل واحد کرم ډیروال کړو. ډېر ښه. مشره تاسو د سوات ذکر وکړو، د سوات ځمکه هم د شاعرۍ دپاره ډېره زرخیزه ده، ښایسته شاعران یې زیږولي دي. کلام کې به مو یقینا هغه خوندونه موجود دي. راځو چې تاسو نه یو کلام واورو، یو کلام راته ډالۍ کړئ. جی ډېره مننه. کلام دی چې د رڼو اوبو مهی ون ختم جال کې، او د رڼو اوبو مهی ون ختم جال کې څه مرۍ وې جوړې کړې تا په خال کې. ډېر ښه. او د رڼو اوبو مهی ون ختم جال کې څه مرۍ وې جوړې کړې تا په خال کې، او دا په ګلو د ګبین مچۍ بڼیږي، دا په ګلو د ګبین مچۍ بڼیږي، که دا د وې نه مخالونه په جمال کې. ډېر ښه. او چې رواج مې د ټوپۍ او شملې پرېښو، چې رواج مې د ټوپۍ او شملې پرېښو، څه به وساتم د کور ښځې په شال کې. ډېره مننه. او هر یو پاټ کې د راتلو مې تا ویجاړ کو، هر یو پاټ کې د راتلو مې تا ویجاړ کو، ګینې پیښ به شوم اشنا چرته په کال کې. او پیروکار د هر مذهب ورته حیران شي، پیروکار د هر مذهب ورته حیران شي، پیروکار د هر مذهب ورته حیران شي، څه جذبه د محبت وا په بلال کې. ډېره مننه. او یوه ورځ به مې د مرګ طوفان پناه کړي، یوه ورځ به مې د مرګ طوفان پناه کړي، یوه ورځ به مې د مرګ طوفان پناه کړي، که د رنځړو ساحه که جوړه یم چوپال کې. او نوي کل ته به زاړه توري عیان کړي، نوي کل ته به زاړه توري عیان کی، دا کمال شته په واحد کرم ډیروال کې. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه مشره. ډېر ښایسته کلام، لکه څنګه چې تاسو چې نوي کل ته به زاړه توري عیان کړي، دا کمال شته په واحد کرم ډیروال کې. ډېر ښایسته کلام ماشاءالله، د پښتو نه ډک او د پښتو ثقافت پکې هغه جوتې نمونې ښکاري دي. مشره تاسو په شاعرۍ کې کم شاعر زیات لوستلی یا کم شاعر مو زیات خوښ دی چې دغه کلام جذبې ستاسو سره وي؟ یاره داسې خو ټول زاړه شاعران چې دي هغه زما خوښ دي، خو چې زه دا خبره وکړم نو ټول نه زیات زما خوښ رحمان بابا دی او هم عبدالرحمن بابا لولم او ګورم. باقي نورو د نن دور هم کافي شاعران مې خوښ دي. که د یو شاعر نامه واخلم نو لږ دغه به وي، نور مې ټول خوښ دي چې د پښتو شعر لیکي. ډېره زیاته مننه. انصاف دې وکړو مشر. اکثر ملګري په دې باندې خفه کېږي ځکه چې تاسو د رحمان بابا نوم واخیستو، بس دغه ټول شاعرانو هغه
سوال دلته ختم شو. مشره شاعرۍ کې خو ډیر صنفونه دي، کم صنف مخف دی، په کم صنف باندې زیات کار کوي یا د خوښې صنف مو کم یو دی؟ جی د ټولو نه خوښ زما بس څنګه چې نن سبا د نورو شاعرانو خوښ غزل دی، بس زما هم غزل خوښ دی. نورو مخکې مې چاربیتې روبایانې وغیره نیمکۍ وغیره هم لیکل دي، خو د وخت سره لاړو ختم شو، زما سره هغه موجود هم نشته. صحیح. ډیره زیاته باندې مشره دلته په کراچۍ کې خو ډیر د کراچۍ ښار خو مشینی ښار دی، مصروفه ژوند دی او هر سړی پکې د روزګار په تکل کې او د رزق په تکل کې مقتدی روان دی. د ناستې د شاعرۍ هستې څه ټولنې شته دلته چا سره ناستې ټولنې ودانې دي که څنګه حال دی؟ جی موږ د اتفاق پښتو ادبي جرګې سره تقریبا د 2 کالو نه دغه یم چې د هغو سره کینم پاسم. نور مې دلته 13 کاله وشو، خو مخکې مې د ادبي محفلونو نه ځان لرې ساتو بس. صحیح. د مجبورو له کبله انسان واقعي چې کراچۍ داسې ژوند دی چې دلته چې یو کار مو کې دام توره ده. مشره راځو بل کلام ته، فضل واحد صاحب یو کلام را سره بل شریک کوي. جی ډیره مننه. چنار نخترو باندې ډیر مین یم، چنار نخترو باندې ډیر مین یم، بل یې پسندرو باندې ډیر مین یم. ډیر مننه. او ملګری ټول مې دي د زړه سرونه، ملګری ټول مې دي د زړه سرونه، بعضو ملګرو باندې ډیر مین یم. او د مات منګي دا ټوټې زکه ساتم، د مات منګي دا ټوټې زکه ساتم، د مات منګي دا ټوټې زکه ساتم، په دې کودرو باندې ډیر مین یم. ډیره مننه. او ستا به خوښیږي سپیلني د خیبر، ستا به خوښیږي سپیلني د خیبر، زه یې ګورګورو باندې ډیر مین یم. ډیره مننه. او د چا باڼه د چای خال خوښیږي، د چا باڼه د چای خال خوښیږي، د چا باڼه د چای خال خوښیږي، زه یې خبرو باندې ډیر مین یم. ډیره مننه. او واحده سترګې یې منتري پوکي، واحده سترګې یې منتري پوکي، دې جادوګرو باندې ډیر مین یم. واحده سترګې یې منتري پوکي، دې جادوګرو باندې ډیر مین. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه فضل واحد صاحب. یقینا ستاسو په کلام کې د ښکلا جوته ښکاري. یو دا سوال مې د نکول د کتاب طرف ته، تاسو د شاعرۍ څه مجموعه مونږ یو ټایټل لیدلی و، دغه ټایټل په حوالې سره چې تاسو کتاب راغلی یا را روان دی څه حساب دی؟ ډیره مننه. څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ پښتانه شاعران اکثر د غریبۍ د لاسه د هغو دغه شاعري لیکلي پاتې کیږي، او بس دغه حال تقریبا زما سره هم دی، خو انشاءالله اوس ملګري هڅه کوي را سره او کوشش را سره کوي. نو ان قریب ده چې انشاءالله د چونګ اوبو په نوم باندې به یو کتاب ستاسو لاسونو کې انشاءالله. زما او د دانش اپریدي هم دغه هڅه ده. زموږ په لاس کې یو کتاب دی سپرلی په ننګو کې، د تصور اپریدي صاحب چې موږ د چینل شروع کو پهله زموږ دغه پاڼه جوړه شوه، پهله انټرویو شو، هغه شاعر هم دغه ګیله وکړه د پښتون کام نه چې ما کلام لیکلی دی خو څوک شته نه. نو یو ملګري هڅه وکړه دغه کتاب په ګڼ شمېر تعداد کې چاپ شو چې ډېرو شاعرانو ته ورسېدو. نو تاسو څه غواړئ چې خلک تاسو سره کومک وکړي؟ نو کلام شته چې کتاب چاپ شي؟ نه انشاءالله. اوس خو داسې ده چې زما د سوات ګران خان چې دی هغه په خپله دغه د چاپ دغه کار کوي، نو هغوی راته ویلي چې زه به سره ډېره مرسته وکړم، بلکې په هغه پرنټینګ کې به سره ډېره ښه وکړم. بیا زموږ ملګری دی نور سواتي، هغوی هم راته ویل دي چې انشاءالله څه دومره مسله به نه وي، او که بیا هم وشوه نو هم د دغه خپل قوم نه به غواړو، بل څوک دي زموږ. صحیح. انشاءالله قوم به کوي. پښتانه په شاعرۍ مین خلک دي، زموږ په پښتو کې پښتنو کې ډېر واکداره خلک شته، تکړه خلک شته په چاپېرچل کې. انشاءالله که ستاسو اواز تاسو رسي په شیشه باندې ګوري، نو څوک هم چې کومک کولی شي زموږ سره رابطه وکړي چې د فضل واحد کرم ډیروال صاحب دغه کلام چاپ کړو. دغه کلام ټایټل چونګ اوبه، دغه کلام زه غواړم چې دانش اپریدي ته تاسو په دغه ساتلو کې ډالۍ کوي. لون مې نکړې بیا مزار په چونګ اوبو، موړ دې نکړم د دیدار په چونګ اوبو، لون مې نکړې بیا مزار په چونګ اوبو، موړ دې نکړم د دیدار په چونګ اوبو، او څه به وشي د مالیار په چونګ اوبو، او اوبه کله شي ګلزار په چونګ اوبو. ډیره مننه. او د اترنګ خوږه خوشبو مې ځي له مخه، د اترنګ خوږه خوشبو مې ځي له مخه، سرو لاسونو کړم بیدار په چونګ اوبو. ډیره مننه. او شړق باران ته به ویښ نشم د چیتر، شړق
باران ته به ویښ نشم د چیتر څوک ویښ مې نه کړي یار په چونګ اوبو او دا سیندونه که په خپل حسن غرور کړي دا سیندونه که په خپل حسن غرور کړي زه یې نه لرم سکار په چونګ اوبو او ته چې بیا شولې د جونو منځ کې پټه ته چې بیا شولې د جونو منځ کې پټه او ته به بیا کوي ګزار په چونګ اوبو او یو واحده لکه پرخه وي په ګلو یو واحده لکه پرخه وي په ګلو یار چې تر کړي خپل رخسار په چونګ اوبو. ډېره مننه ډېره زیاته مننه ملګرو د فضل واحد صاحب په شاعرۍ کې مونږ اکثر دغه زمونږ په مرکه کې یو خاص دغه وي چې د پښتو هغه یو ټکی دوه راجوت کړو او نوي کل ته یې ورسو لکه څنګه چې په پیله کلام کې فضل واحد صاحب وي چې توري نو ډیر خلک دغه نه دي خبر اوس تاسو پکې د چیتر ذکر وکړو زم چې لکه د چیتر په حواله سره دغه دوه خبرې وکړي چې چیتر نوې کولتي خبر ډیره مننه جی دا په پسرلی کې خاص کر کې چې دا کم تیز باران شروع کیږي او جمع ختميږي هم هغه ته چیتر وایي دا پسرلی سر چې لګي او چیتر پنګ واو نو دغه ته چیتر ویل شي او پای کې ډیر تیز باران کیږي جی ډیره زیاته مننه ملګرو د فضل واحد صاحب ډیر خسته کلامونه تاسو ته راغلل. مشره یو سوال لرو چې څه وایي چې نوې نسل شاعرۍ طرف ته د سوشل میډیا په دور کې څومره کامیاب دی آیا دغه هڅې چې دا د شاعرۍ او ادب لپاره فایده لري یا نقصان لري؟ دا د انسان پورې دغه لري او کنن سبا یو نوې لیکوالي او هغه شاعرۍ هغه لکه شاعري کول غواړي دغه کې دغه شوق وي نو لکه هغه د استادانو سره رابطې کول هغه ته ډیر آسان دي او هغه خپل کلام لیکلی شي هغوی ته لیکلی شي بوله اصلاح کوي نو لکه د سوشل میډیا د لارې نه به ورته ډیره زیاته پیدا ورسي. مشره اکثر مشران ما د شاعرۍ نقاد لیدلی چې هغوی وایي چې په شاعرۍ کې کسکریزم چې کم راغلی دی شاعرۍ او ادب ته نقصان ورکړی تاسو څه وایي؟ جی بالکل که تاسو نن په ټیک ټاک باندې هم وګورئ نو یو دوه درې شعره او داسې چې دی نو په دغه فیسبوکونو کې چې بیا پرې هغه خلک کمنټونه هم کوي ډېر اعلی ډېر زبردست هم دغه شي چې دی نو د پښتو ادب ته نقصان ورسو. داسې تاسو سوچ نه کوئ چې آیا چې د پښتو دغه شیونو سره کم از کم پښتو خو په ځوانانو کې راغله ادب او شاعرۍ سره سره کم از کم هغه پښتو خو خلکو اوریدل چالو کړه دغه څه هڅه نه؟ جی بالکل دا خو ډیره ښه خبره ده بلکې دا هم یو حوصله افزا خبره ده چې هغه خلک چې د بالکل پښتو لیکلی نشي لوستلی نشي نو هغوی هم دا هڅه کوي چې زما په دې ټایټل باندې پښتو لیکلی راشي نو دومره خو شوه چې زه د پښتو دغه روانه شوه. ډیره مننه مشر راځو ستاسو یو بل کلام ته بیا به اخري کې ستاسو پیغام نوٹ کوو چې تاسو خپل پیغام هم شریک کړئ یو کلام را سره شریک کړئ. جی ډیره مننه. بې مشرانو نه بدرنګه ښکاري بې مشرانو نه بدرنګه ښکاري بې مشرانو نه بدرنګه ښکاري او زمونږ د کلي حجره ړنګه ښکاري. ډیره مننه. بې مشرانو نه بدرنګه ښکاري زمونږ د کلي حجره ړنګه ښکاري و زلمي نه کیني د توت سوري ته و زلمي نه کیني د توت سوري ته اوس دا زلمي راته زړه تنګه ښکاري. ډیره مننه. او نورو قامونو کې ایثار چې راغی نورو قامونو کې ایثار چې راغی دغه کلتور زمونږ د رنګه ښکاري احساس لوګی کړم د جانان حسن ته او ځکه مې رنګ تور د لونګه ښکاري. ډیره مننه. او عشق مې دفن کړو د حیا سترګو کې عشق مې دفن کړو د حیا سترګو کې عشق زما عشق درته څنګه ښکاري. ډیره مننه. عشق مې دفن کړو د حیا سترګو کې عشق زما عشق درته څنګه ښکاري. ډیره مننه. او یوازې زه نه یم ملنګ ورپسې یوازې زه نه یم ملنګ ورپسې هغه هم په ما پسې ملنګه ښکاري. ډیره مننه. او کرم ډیرواله په همزولو کې یار کرم ډیرواله په همزولو کې یار لکه چنار په ټولو دنګه ښکاري. ډیره مننه. ډیره زیاته مننه ملګرو دا موږ سره فضل واحد کرم ډیروال صاحب ښایسته کلامونه تاسو واورېدل. مشره په اخره کې خپل پیغام را سره شریک بیا به دغه مرکه راټولو ځکه چې ملګري اکثر دغه اعتراض ولري چې مرکې سترې شي او ټیم هم کمبود لري تاسو هم د وخت راکول ډیره مننه کوم څه وایي چې
پښتون قام ولس که ترقي غواړي پښتو شعر او ادب که موږ غواړو چې ودان پاتې شي دغه حوالې سره خپل پیغام شریکوي. پښتون قوم که ترقي غواړي نو د پښتون تعلیم ضروری دی. پکار دی چې تعلیم وکړي. هغه د دنیاوي تعلیم ډیر ضروری دی او ورسره دینی تعلیم هم ضروری دی. خو د هغې سره دینی تعلیم او دنیاوي تعلیم ډیر ضروری دی چې تعلیم وکړي. تعلیم په موږ کې کمی دی لږ. او نور ټولو پښتنو ته دا پیغام دی زما چې کم از کم خپل ژبې سره مینه وساتئ، ځکه چې ژبه ورکه شي قوم ورکیږي. نو د خپل ژبې پښتو سره مینه ولرئ، د هغې لیکل شروع کړئ، د هغې لوستل شروع کړئ چې هغه په هغې تاسو پوه شئ. ډېره مننه فضل وایز صاحب. ځکه خو هغه یو شاعر ویلی دی چې دا درته نه وایم چې نورې ژبې مه زده کوه خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کوه. پښتون قام ولس که ترقي غواړي، پښتون بقا غواړي نو تعلیم به کوي. ځوانان به د سوشل میډیا د دور نه راوځي، د خپلو ځوانانو مشرانو سره به کینی، خپل کلتوري نښې به ودانې ساتي، خپلې حجرې د حجرې ادب دغه تعلیم هسې به جاري ساتي. پښتون قام ولس به مخ په وړاندې ترقي کوي. تر روانې مرکې سره خپل همکار دانش افریده او کوربه شمس شینواري تاسو نه غواړي اجازت. ډېر زر به راځو د بلې مرکې سره. د الله په امان.